بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې هرکلی او ستړي مې شوی یم. ملګرو، یو وړوکی شانته کلاس مې ستاسو دپاره راوړی. ډېر اهم کلاس دی د انګلیش د زده کولو دپاره. شروعات کوو. سټی آوټ آف دیس، دې نه ځان ساته. که موږ یو کس وایو چې د دې څیز نه ځان ساته یا دې خلکو نه ځان ساته. سټی آوټ آف دیس. do something، څه وکړه. موږ یو کس وایو چې هلکه بس څه وکړه، نو څه به ورته وایو؟ do something. latch the door، دروازه زنجیر کا. که موږ یو کس وایو چې دروازه زنجیر کا، نو په انګلیش کې به ورته وایو latch the door. unlatch the door، دروازې نه زنجیر لرې کا. let me go out، ما بهر ته پرېږده. که موږ یو کس ته وایو موږ بهر ته وتل غوښتل غواړو او موږ یو کس وایو چې ما بهر ته پرېږده، نو په انګلیش کې به ورته وایو let me go out. come with us، موږ سره ځه. که موږ یو کس وایو چې موږ سره راځه، نو په انګلیش کې به ورته وایو come with us. take it easy، آرام سره. boil the water، اوبه ګرمې کا. که موږ یو کس وایو چې اوبه ګرمې کا، نو په انګلیش کې به ورته وایو boil the water. I will pay، زه به روپۍ درکړم. که موږ یو کس نه یو شی الو، بیا ورته موږ وایو چې تاله به موږ روپۍ درکړم، نو I will pay. pay وایي روپو ته. are you sick، آیا ته بیمارې. که موږ یو کس نه تپوس کوو چې آیا ته بیمارې، نو په انګلیش کې به ورته وایو are you sick. what is this، دا څه دي. که موږ یو کس نه تپوس کوو چې دا څه دي، نو په انګلیش کې به ورته وایو what is this. I will try، زه به کوشش وکړم. who are you، ته څوک یې. که موږ یو کس نه تپوس کوو چې who are you، ته څوک یې. I am all right، که موږ یو کس ته وایو چې زه ټیک یم، بلکل ټیک یم، نو په انګلیش کې به ورته وایو I am all right. don't worry، فکر مه کوه. که موږ یو کس ته وایو چې فکر مه کوه یا هیڅ غم مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایو don't worry. don't touch، ما سره مه لګه. که موږ یو کس وایو چې ما سره مه لګه، نو په انګلیش کې به ورته وایو don't touch. when do I see you again، بیا به زه تا کله وینم. که موږ یو کس ته وایو چې زه به بیا تا کله وینم، په انګلیش کې به ورته وایو when do I see you again. I couldn't recall his name، ما ته د هغه نوم را یاد نه شو. wait a minute، یو منټ صبر وکړه. what happened، څه وشو. let me go، ما پرېږده. که موږ یو کس وایو چې ما پرېږده، نو په انګلیش کې به ورته وایو let me go. get lost at once، زر لرې شه. که موږ یو کس ته وایو په غوسه کې چې زر لرې شه، نو په انګلیش کې به ورته وایو get lost at once. you can't get away like this، ته د دې نه داسې نشي بچ کېدی. که موږ یو کس ته وایو چې ته د دې څیز نه یا د دې کس نه داسې نشي بچ کېدی، په دې طریقه نشي بچ کېدی، نو په انګلیش کې به ورته وایو you can't get away like this. listen، واوره. که موږ یو کس ته وایو چې listen، واوره یا دا خبره واوره. listen، نو په انګلیش کې ورته موږ سمپل استعمالو listen. ګرانو ملګرو، دا زموږ نننی کلاس، زه امید کوم چې دا کلاس به ستاسو خوښ شوي. او ملګرو، زه ستاسو دپاره داسې کلاسونه راوړم چې د هغه د انګلیش د مضبوطولو دپاره ډېر اهم وي. په تلو کې تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.